هغوی لا د دې پیښو په هکله خبرې کولې چې ناڅاپه عیسی د هغوی په منځ کې ودرېده او هغوی ته وویل په تاسو دې سلامتي وي. هغوی ټکان وخوړ او سخت وویرېدل ځکه ګمان یې کاوه چې د مړي ارواح ویني. خو عیسی هغوی ته وویل ولې دومره وارخطا یئ؟ ستاسو په زړونو کې ولې داسې شکونه پیدا کیږي؟ زما لاسونو او پښو ته وګورئ او وګورئ چې دا زه خپله یم. په ما لاس کېږدئ نو بیا به پوه شئ ځکه چې ارواح غوښه او هډوکي نه لري او لکه څنګه چې تاسو یې وینئ زه یې لرم. کله چې هغه دا وویل نو خپل لاسونه او پښې هغوی ته وښودل. هغوی د ډېرې خوشحالۍ او حیرانتیا له امله نشو کولی چې بیا هم په دې باور وکړي. نو عیسی د هغوی څخه پوښتنه وکړه آیا ستاسو سره دلته د خوړلو دپاره څه شته؟ هغوی ورته یوه ټوټه کباب شوی ماهي ورکړ. نو هغه یې واخیست او د هغوی په مخ کې وخوړ. بیا عیسی هغوی ته وویل دا زما هغه خبرې دي چې کله زه ستاسو سره وم او تاسو ته به مې ویل چې هغه څه چې د موسی په تورات د پیغمبرانو په لیکنو او د زبور په کتاب کې زما په حق لیکل شوي دي باید رښتیا شي. بیا یې د هغوی ذهنونه روښانه کړل تر څو د خدای په کلام پوه شي او هغوی ته ویل همدارنګه لیکل شوي دي چې مسیح باید کړاوونه وویني او مړ شي او په درېیمه ورځ بیا راژوندی شي او د هغه په نوم به ټولو قومونو ته دا پیغام ورسول شي چې توبه وباسي او خدای به یې ګناهونه وبخي او پیل به یې له اورشلیم څخه وي. تاسو د دې ټولو شیانو شاهدان یئ او ګورئ هغه څه چې زما پلار یې وعده کړې ده درلیږم، خو باید تر هغې پورې په دې ښار کې پاتې شئ تر څو په تاسو باندې آسماني قوت نازل شي. بیا عیسی هغوی د ښار څخه د باندې تر بیت انیا پورې بوتلل. خپل لاسونه یې پورته کړل او هغوی ته یې برکت ورکړ. او په داسې حال کې چې هغوی ته یې برکت ورکاوه د هغوی څخه جدا شو او اسمان ته پورته یوړل شو. هغوی ورته سجده وکړه او په ډېرې خوشحالۍ سره بیرته اورشلیم ته راستانه شول. هغوی خپل ټول وخت د خدای په کور کې خدای ته په ثنا ویلو تیر کړ.